سلام ملګرو، ښه راغلاست د هوش مصنوعي دویم درس ته. لکه څنګه چې موږ په اول درس کې د هوش مصنوعي په باره کې ځینې معلومات تاسو ته درکړل. اول درس دې پاره کې و چې څنګه موږ هوش مصنوعي استعمالوو خپل روزانه کارو ته چې هغه تاثیرګذاره اوسي. په نننی درس کې به موږ دغه موضوع په باره کې خبرې کوو چې څنګه کولی شو د هوش مصنوعي نه په خپل کاروبار کې ګټه ترې واخلو. نو تر اخره پورې پاتې شئ. انشاءالله ډېر ښه موضوعات دي تاسو کاروبار لپاره چې په درد مو لګي او ستاسو کاروبار مشتریان زیات شي یا پرمختګ وکړئ یا په نړیواله سطحه مشتریان پیدا کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، د افغان سټارټ اپ چینل سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. راځئ چې درس شروع کړو. دویم درس زموږ د AI for business and growth. AI د بزنس کامیابولو لپاره که موږ غواړو خپل کاروبار کامیاب کړو د هوش مصنوعي نه څنګه ګټه واخلو. لکه څنګه چې پوهیږئ چې هوش مصنوعي یو ډېر غټ ټکنالوژي ده. یو داسې ټکنالوژي دنیا ته راغله یا ډیولپرانو جوړه کړله چې ډېر کارونه یې اسانه کړل، سمپل یې کړل چې تر څو خلک خپل کاروبار په ډېر اسانۍ شکل مدیریت کړی شي، پرمختګ ورکړي او یا برنامې ورته جوړې کړو. راځئ AI تاسو کاروبار کې څنګه کومک کولی شي. هر کاروبار ضرورت لري مارکیټینګ ته او هر کاروبار یو افیکټیو مارکیټینګ ته ضرورت لري. یعنی مارکیټینګ خو ډیر خلک کوي، ډیر پروډکټونو لپاره مختلفو کمپنیانې لکهاو روپۍ مصرفوي چې تر څو هغه پروډکټ کامیاب کړي. خو که چیرې تاسو د AI نه ګټه واخلئ، تاسو مارکیټینګ لپاره ډیر ښکلي پلانونه جوړولی شئ. تاسو کولی شئ چې په 3 میاشتو کې خپل فروشات پورته یوسئ. صحیح شو؟ او کوم AI زما له طرفه چې پیشنهاد کوم هغه به چیټ جی پی ټي وي. چیټ جی پی ټي نه ښه پوښتنه وکړئ، انشاءالله داسې ځواب به تاسو ته درکوي چې هغه ستاسو کاروبار په درد لګي. صحیح شو؟ نو مارکیټینګ که چیرې تاسو حضوري مارکیټینګ غواړئ، که چیرې تاسو آنلاین مارکیټینګ غواړئ، نو د چیټ جی پی ټي نه په صحیح شکل پوښتنه وکړه، په صحیح طور پوښتنه وکړه. یو لنډ مثال زه در کوم. لاړ شم دوست چیټ جی پی ټي ته خپل کاروبار باره کې معلومات ورکړه. مثال کې ته که د کالو کاروبار کوي، ورته وایې چې مثال زه کالو کاروبار کوم، زما فروشات په میاشت کې 100 جوړه کالي وباسم، زه غواړم چې د 200 ته شي یا 300 ته شي. نو AI به چیټ جی پی ټي به تاسو سره هغه پلانونه شیر کړي چې ستاسو فروشات به 200 یا 300 د میاشتې شي. بل AI چې کومک تاسو سره کولی شي کسټمر سرویس کې. کسټمر سرویس ټولو نه مهم ده او ټولو نه ضروري ده. یعنی څه؟ مثال د خبرې تاسو آنلاین کاروبار لرئ او یا زیاتره مشتریان تاسو آنلاین دي، تاسو په واتس اپ کې میسج کوي، میسنجر کې میسج کوي او یا په انسټاګرام کې میسج کوي، خو تاسو رسیدګي نشئ ورته کولی، تاسو په ټایم ځواب نشئ ورکولی او یا تاسو ویب سایټ لرئ او د ویب سایټ له لارې آرډر یې نیسئ خو بیا هم رسیدګي نشئ کولی، ځکه موږ انسانان یو، کله کله ځینې کارونه موږ نه پاتې شي. نو په دې برخه کې تاسو سره AI کومک کولی شي. تاسو کولی شئ خپل ټول کار اټومیټ کړئ، اټومیشن ته یې بدل کړئ. یعنی یو کسټمر آرډر هم ورکړي، هغه آرډر لاړ شي کسټمر ته هم رسیږي، هغه نه فیډبیک هم راواخلي. نو تاسو کولی شئ د کسټمر سرویس کې هم ترې ګټه واخلئ. دې لپاره به انشاءالله موږ یو جدا ویډیو جوړو چې څنګه هوش مصنوعي اټومیشن لپاره استعمال کړئ، حتی تر دې حده پورې چې تاسو په واتس اپ کې اټومیټ ریپلی ورکړي. بل AI تاسو سره کومک کولی شي کریټینګ ډیزاین. ډیزاین ډېر مهم ده. که چیرې لکه څنګه چې موږ ویلې په دنیا کې 2 څیزونه دي، یا پروډکټ ده او یا سرویس ده، خدمات دي، سرویسز دي. تاسو پروډکټ او سرویس ته دواړو ته ډیزاین ضرورت لري. تاسو باید ډیزاین وکړئ، تاسو باید یو ښه پوسټر اماده کړئ، یو ښه ویډیو جوړه کړئ. نو که چیرې تاسو ډیزاین ښه ونه لرئ او یا ښه ویډیو ونه لرئ، تاسو مشتری نشئ پیدا کولی، تاسو نشئ کولی په مارکیټ کې په صحیح شکل پریزنټ شئ. دې لپاره به زه تاسو ته پیشنهاد وکړم که چیرې نوی آنلاین کاروبار شروع کوئ او یا وخت لرئ، کپ کټ بهترین اپلیکیشن ده او همدا سره دې سره څنګ ته کانوا بیسټ اپلیکیشن دي چې په ډېر کم وخت کې تاسو کولی شئ ډیزاینونه پې اماده کړئ. AI په تر ورته ولیکئ چې ماته داسې ډیزاین اماده کړه، درته اماده کوي. خپله AI اپشن هر لري، کپ کټ هم لري او کانوا هم لري. حتی تاسو کولی شئ د چیټ جی پی ټي په ترو هم ډیزاین اماده کړئ. خو کله چې پرو ورژن یې واخلئ، لکه څنګه چې ما تېره ویډیو کې وویلې، موږ د دغو ټولو افزار یا دغه ټولز چې دي لکه چیټ جی پی ټي، ډیپ سیک شو، ډېر AI دي. نو
د هر یو هم فری ورژن لري هم پیډ ورژن لري. پیسې مثال کې د میاشتې تاسو $10 یا $10 ورکوئ، ستاسو کارونه لا تیز کوي او لا ښه کوي. نو مثال د خبر مونږ ویلې چې کانوا ده د ایډیټینګ لپاره. مخکې به خلکو یا اوس هم زیاتره خلک دی فوټوشاپ استعمالوي د ایډیټینګ لپاره. یو عکس آماده کول په فوټوشاپ کې تقریبا ګنټه، 2 ګنټې، 3 ګنټې وخت نیسي. خو 2025 ده، تاسو باید سمارټ ورک وکړئ، تاسو باید وخت نه ګټه واخلئ. هغه لپاره بهترین شی ده کانوا. کانوا کې کولی شئ تاسو ایډیټینګ وکړئ. نو انشاءالله افغان سټارټ اپ به د کانوا درسونه هم اپلوډ کړي ډیر ژر. فری مکمل به فری په یوټیوب چینل اپلوډ کیږي چې څنګه کانوا کې تاسو عملاً ایډیټینګ کوی شئ. بل چیټ جی پی ټي، که چیرې تاسو غواړئ تبلیغاتي متنونه ولیکئ، تاسو غواړئ چې داسې متنونه ولیکئ چې هغه جالبه اوسي، خلکو ته خوند ورکړي، نو تاسو کولی شئ چیټ جی پی ټي نه کومک واخلئ. یعنی اوس ګورئ مخکې وختو کې اوس هم ډېر خلک یو نفر هایر کوي دې لپاره ته ودرېږه چې هغو ته تبلیغاتي متنونه ولیکي، د میاشتې 10,000 معاش ورکوي یا 100,000 معاش ورکوي، یا نظر هغو کمپنۍ ته ده. خو تاسو کولی شئ د چیټ جی پی ټي په مرسته مفته کیپشن یې ولیکئ. ما څنګه چې په تېرې ویډیو کې ویلې، هغه کسان چې هوش مصنوعي استعمالوي 10 کاله مخکې د له هغه کسانو نه چې نه استعمالوي. دا یو ډېر کره خبره ده، که نه سرچ یې کوئ. نو دې په برخه کې به زه تاسو ته یو کارخانګي درکړم، یو هومورک ده چې هر چا وکړله کومنټ دې وکړي چې دا هومورک ما ډن کړو. موږ دوی لپاره یو خاص تحفه ورکو، یو خاص چیټ جی پی ټي ټول یا کانوا پیډ ورژن یا پرو ورژن مفته ورکو. نو دا کارخانګي څه ده؟ یوز چیټ جی پی ټي پلس کانوا فار ا پوسټر. تاسو چیټ جی پی ټي او کانوا استعمال کوي، یو پوسټر جوړ کړئ. پوسټر مو چې جوړ کړو، تاسو کولی شئ دلته لاندې ډسکرپشن کې چې کوم نمبر ده هغه سیو کړئ، واتس اپ کې موږ ته میسیج وکړئ، هغه پوسټر موږ ته راولېږئ. موږ به تاسو ته یا کانوا یا چیټ جی پی ټي پرو ورژن یا مسلکي ورژن به تاسو ته مفت درکړو. نو دا یو ښه چانس ده که غواړئ چې له دغو نه په صحیح شکل ګټه واخلئ. نو نن مونږ ویلې چې ای آی زمونږ کاروبار کې کومه مرسته کوی شي، کوم څیزونه مونږ ته ښه کوی شي. نو حتما خپل کاروبار کې ای آی استعمال کړئ. د ای آی وخت ده، هوش مصنوعي وخت ده. نن سبا ټولز هم ارزانه دي، دومره قیمته نه دي، یا زیاتره فری دي. ډیپ سیک اوس مکمل فری ده، هیڅ پرو ورژن نه لري. تاسو کولی شئ چې ډیپ سیک نه ګټه واخلئ. نو 2025 ته همدې موبایل نه، همدې کمپیوټر نه ښه ګټه واخلئ. نو انشاءالله موږ به پاینده درسو کې د هوش مصنوعي عملاً شکل کې هر یو ټول به زه تاسو ته عملاً درښیم. صحیح ده. او زمونږ به دریم درس یعنی آخري درس به د ای آی دغه وي چې څنګه مونږ هوش مصنوعي خپل روزانه ژوند کې استعمال کړو. یعنی که ته غواړې عربي زده کړې، چیټ جی پی ټي نه زده کوی شي. که ته غواړې مثال کې یو پلان، یو نقشه واچوې کور لپاره، ته چیټ جی پی ټي په ترو کوی شي. که ته پلان لرې د چکر لپاره لاړ شي، یو پلان غواړې جوړ کړې، ته چیټ جی پی ټي په ترو کوی شي، ډیپ سیک په ترو کوی شي. نو ګټه واخلئ دې ټولز نه، وخت مه ضایع کوئ، ټایم مه ضایع کوئ. ګورئ مخکې به ویو چې ودرېږه زه چا سره مشوره وکړم، یو پوه انسان سره مشوره وکړم چې موږ ته جواب راکړي د یو کاروبار یا د یو مشکل په باره کې. نن سبا تاسو هیڅ چا ضرورت نه لرئ. چیټ جی پی ټي ډېرې خبرې هم نه کوي، مفته کیسې هم نه کوي چې در سره دلایل ووایي. ورته ووایاستئ، ښه پرامپټ ولیکئ. ما خو تاسو ته په تېره ویډیو کې هم د پرامپټ په باره کې معلومات درکړی چې تاسو چیرته هغه سرچ کې چې لیکئ، چې لیکل شوي دي ټایپ هیر، چې څنګه ښکلی ورته ولیکئ، څومره ډیټیل سره یې ولیکئ، ښه معلومات ترې واخلئ، هغومره به ښه معلومات تاسو ته درکوي. نو هیله لرم د ویډیو مو تر اخره پورې کتلی او څه شی مې ورنه زده کړي، نو دغه ټولز په عملاً توګه استعمال کړئ. انشاءالله زموږ بل درس مې لکه څنګه چې ویلې ای په روزانه ژوند کې موږ څنګه کولی شو په روزانه ژوند کې استعمال کړو، نوي شیان څنګه زده کړو، او خپله ورځ څنګه پلان کړو، او یا چیرته چکر ته ځو هغه څنګه پلان کړو. نو ستاسو ټول سپورټ لازمي ده زما پښتنو وروڼو. ستاسو هر یو لایک، دغه لایک ورکول، د سبسکرایب کول دغه فری دی، تاسو پیسې پې نه ځي. بخیل مه اوسئ، نیت کمې مه اوسئ. یو لایک ورکړئ، یو کومنټ ورکړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ. په دې ولاکه ستاسو روپۍ لاړې شي. که په دې کې هم بخالت کوئ دغه ستاسو جاهله سوچ ده. نو تل دې وي افغانستان، کامیاب اوسئ.